ته نه خبر خیر ته نه پوهېږې په دې خبرو لکه زه نه پوهېږم مسکان وایي څوک د چا دغه 165 کسان ناست دي په دې کې به داسې څوک وي چې هغه به پوهېږي مستر خان مسکا افغان کینګ وایي یو که نه لکه زه نه پوهېږم دا مړه کېدل څنګه وي داسې ته په خپله وایې چې لکه څنګه انسان مري په ګرام پسې داسې مې پوه کوي ساده انسان تنګېږي زړه تنګي په راځي دا ته مرګ وایي مطلب داسې که نه چې عشق چې دی که نه دا ډېر کسان به داسې ناست وي هغو ته به پته وي چې صحیح خبره ده څوک چا پسې مري نه څوک په چا پسې خو لکه مطلب مرګ حالات کې دغه یې که نه هغه بهتري د عشق په باره کې راته ووایه دا عشق څه ته وایي عشق سخته دې زړه مور کوي هغه شاهرخ خان هغه دغه به دې اورېدلی که نه बाबू जी ने कहा है हवेली को छोड़ो माँ ने कहा है पारो को छोड़ो पारो ने कहा है शराब को एक ऐसे बहेगा कि शराब भी कहेगा दुनिया को छोड़ो ना पारो कहेगी ये दुनिया ही छोड़ो ना तो उसमें तुम्हें मस्ता सा सवाल हो कि इश्क क्या होता है इश्क बस पर خلک دور شي مونږ ته ټوله پته ده نه کوي زه ستاسو پوښتنه یو عشق یو محبت یو چې ورته عشق چې دی مطلب دا هغه ته وایي چې لکه په سټارټینګ کې خلک مینه محبت د چا سره شروع کړي که نه خاندمه که نه نو بیا له هغې نه پس هغه چې لکه یا نه میلاویږي ورته یا ون سایډ لوي ډېر سیوا وي هغې ته عشق وایي مینه چې ده مینه د مور پلار سره هم کېږي خویندو وروڼو سره هم کېږي ښځې سره هم کېږي مینه پرېږده مینه هر چا سره کېږي عشق ما تا ته ووایي که نه عشق چې دی که نه مطلب عشق هغه ته وایي که نه چې لکه زه به درته اګزامپل درکړم زه ډېر په خبرو نه پوهېږم ته اوس د چا سره مطلب اګزامپل مینه محبت وکړي او هغه ستا سره نه کوي یا کوي هغه جدا خبره ده تا ته نه میلاویږي ته په هغه پسې فل دیوانه چې ورته وایي د خپل دغه نه پسې وتهیې تا به ځان پرست کړي کوي نو دا به وي که نه نه به وي زمونږ په شان نو بیا به چې ځان پسې بالکل آخري حد ته ورسې او بیا هم حقه د خبره دې نیولې ته عشق وایي الان کې زمانه به دا نور ملګري ښه پوهېږي زه دونه نه پوهېږم زه په خبرې نه سم زه په خبرې پوه نه سم لکه عشق اور دا څه حساب کتاب پوه نه سم په دې باندې به پوره ویډیو وکړو اوس دا کې ما سوال کړی دی عشق به درته مالنګ د رباب په تارونو کې وایي ته ورېږه کې کتلی دی حقیقت کې دا ستا عثمان ستا څه مې سوال زما خپل نظر کې دا دی که نه ما کراچۍ کې بي ایس ان میډیکل سټوډنټ وم زه ما تعلیم پرېښودو بیا زما د عشق د وجې نه چې داسې اګزامپل درکړم بیا د هغې نه پس زما د والد صاحب ما له دوکانونه کړي د کپړې دوکان په مینګور اسوات مینګور بازار کې هغه مې پرېښودو تعلیم مې پرېښو نشې مې شروع کړې دا شوق مې شروع کړو رباب باجې تبلې دا شی مې شروع کړو د شپې ګرځېده مې شروع کړو بیا را هیڅ نه چې ونه شوم نو مسافرۍ دې راله سر رک کړو وایي ځه هلته صحیح عشق پاته سو په کوڅو کې نه کوم ځای پاتې دی ګوډ نیوز خو م پکې راته ونه وي دوه نیم کاله ما دلته تېر کړو بیا دوه نیم کاله پس بیا زما واده هم حقې سره وشو خو الان کې زما واده داسې مطلب سیمپل بالکل ساده په یو ډبي مټایۍ باندې او وشو لکه شکر دی نو عشق چې دی که نه مینې محبت او دا ډېر خلک کوي پیار او دا کیسې پیسې تا لاسونه پسې پرې کړي وه پخواني هلکانو به لاسونه پرې کول څنګه تا خپل لاسونه کټ کړي وه بلیډونو سره ته ښکاره که
ما خود 2017 خبره ده هغې کې پته نه لګي اوس خو مطلب میرویس خان مننه. دا یې په چیش پرې کړې وه. پرې کړې مې نه و سوځولې مې دا ولې لکه څه مطلب زه په دا نه پوهېږم. دا دا په سړي باندې بیا یو غوټۍ که نه یو لیونتوب دی مطلب یو خبره پکې بل هم زه کومه عشق چې دی که نه دا قدرتي غونته کېږي دا چې بس چا سره وشو که نه دا هر سړي نه کېږي. اوس دغه د فرض کړه په لاره یو جنۍ روانه یې فرض کړه په نقاب کې سترګې ښایسته ښکاري او تا ولې ستا خوښه شوه بس ځان ته دې وایي چې زه عاشق شوم او بس د نن نه پس به زه عشق کوم. هغې ته عشق نه و عشق قدرتي غونته کېږي چې ستا په وینه او دغه کې موجوده وي چې بس لکه څنګه اول ور دا لیلا مجنون فلم وګوره په لنډو باندې ځان هم سر مخ وګوه او مال هم سر مخ وګوه. ماشاءالله تجربه لرئ ځکه پوښتنه درڅه کوم زه خو په شي نه یم خبره. ما سره کله داسې ولاکه سوي دي زه دا شیان باندې نه یم خبره. زه سیریس دا پوښتنه د هر چا سره نه کېږي که نه ما سره نه دي شوي نو دا ولې هغه ځکه چې ته بې فنا قربان په کېږي به نه به یې خبره به راواخلو هغه ځکه چې ته مطلب سمه ده قربان هر څوک ایزي اخلي که نه مطلب ایزي اخلي هر څوک ځکه نه کېږي تا سره. لکه ته په دا باره کې خبرې نن به ماته دا پوره فلسفه بیانوي زه تا داسې چیرې پرېږدم. هسې بده مه ګڼه او خفه کېږم ما په دې 175 کسانو کې ټول باندې به ته خلک یې ستا خبرې انداز ستا ویډیوګانې ستا ګیمینګ هر څه به یې خوښېږي دې ته هم یو قسم له دغه وایي خو ته خو څوک نه مطلب نه مایند کې نه چا له مطلب توجه ورکېدو نه ته خپل انجوای کې. زه خو نه پوهېږم په صاحب سلامونه ډېر ښایسته ټاپک. السلام علیکم. کله تعالی مخامخ راغلی او تا ته پته ولګېږي چې دا دی او بس عشق دی بس بیا دی وایي نه زه دا سوال کوم چې دا لاسونه څنګه څوک کټ کوي د لاسونه کټ کړي وفا صاحب مسکا جانې ستړی مه شې او د راغلي دوستان او د راغلي میلمانه چې څه موږ ویني څه دې موږ نه اوري لکه ټول ته سپیشل سلامونه او ټول ته ستړي مه شه او ښه راغلاست یایو. وعلیکم السلام. وفا صاحب ستړی مه شې. السلام علیکم. ته چېرته ورک وې؟ زه به ولکه چېرته نه وم دغلته وم وایسوې د مات اواز ډبل راځي بېرته زموږ دلته تا سره به غږ ډبلې اوس ډبل څه ده څنګه چې وفا راغی ډبل څه وفا وځه هغه به ور لایف څه وځي دوباره به راځي شاید د لایف په دوران صحیح څه ځه بیا د خکېږي دراني صاحب نن دی لایف راخېږي دراني صاحب 5 کسانو ته د غاړو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام درانی په خیر نوري صاحب په خیر. وعلیکم السلام. ما تعلق د عشق کیسه کوله شا څنګه شو بار لایف سوزه رایټر څه دوباره لایف نه وزه دوباره لایف ته رایټر څه بیا سمیږي اواز دی صدر غلی به وي نو ته چې نه وي بیا موږ ته مزه نه راکوي دی خو راغی خو لایف سینټر سوی نه دی دوباره قال څه مه کوزېږه وفا صاحب لایف نه وزه لایف وفا چې بیا مکمل ټیک ټاک صفحه سکرین پورته کش کړه ټیک ټاک نه وزه بېرته را سینټر وکړه بیا هم ستړی مه شې اوس صحیح څه داسې کار وکړه مسکان جی عثمان کیمرا خلاص لیلا مجنون یو فلم دی ډېر شی دی لیلا مجنون خو کم زوړ فلم دی کتاب ته به نن پوره فلسفې باندې موږ خبره هغه وګوره که نه چې غزار د مجنون نه تانبی نو تکلیف یې لیلا ته رسي ته هغه وګوره دغې ته عشق وایي بس په لنډو خبره الله لکه اوس فرضاً ما سره څوک مینه کوي هغه تکلیف ورځي بیا ما ته تکلیف راځي نه خو ته خو نه کوې که نه هغه کوي ته خو نه کوې چې کله تم داسې وکړي چې د هغه د هغې نه په برابر وي بیا صحیح خو دا پخوانۍ خبرې دي که نه دا وس خو دغه خبره بس صرف آقا تجھے دیکھا تو ہی جانا سنم بس
نه لکه اوس څه دي پخوا چې شوه اوس څه دي ماشاءالله ډېره تجربه لري دا ناست خلک د ګرد خاموش کړي دي نه خو زه کېدای شي نه پوهېږم نو خاموشي زه به دې خبرو نه پوهېږم بل دا زه ټیک ټاک کې هم نوی یم دې ټول کسانو ته به پته نه لګي دا خبره نه په ژوند کې ډېره لویه تجربه لري ډېر ماشاءالله تجربه کار او ډېر ماشاءالله په مینې پوهې په عشق پوهې وایي لیلا نه یم پوهه په عشق زه مطلب په عشق مونږ نه پوهېږو که نه ما به ته اوس پوهې کړې وې نه ما مسکان ته ځکه پوښتنه کې دا کامیاب شوی دی عشقي که نه دا کامیاب شوی دی اوس دې موږ ته هم چل راوړی کامیاب شوی یم خو ښه سمې دي کې مې پکې خوړلي دي لاسونه دا دغه پرېږده یو پیر زمانه به والد صاحب په هغه ورځو کې موبایل یې ماتولی که نه ما به بل دغه واغستو هغه به بل هم زمانه واغستو مات به یې کو موبایل به نه ساتي او داسې پابندي وه چې لکه زه تا ته نشم ویلی ماسخوتن په 7 بجې به سیده کور کې په هغه ورځ زما یو دوست و د هغه والد صاحب وفات شوی و زه جنازې ته تللی وم د هغه جنازه ډېر بر او چت په غر کې وه چې زه د هغې نه رالم 11 بجې وې او چې څنګه په ور رادننه شوم د ور شاته راته زما والد صاحب ولاړ و او د بجلۍ تار ورسره و هغه یې چې راته ونیو که نه هغه نښې زما نه اوس هم نه هېرېږي لکه الان کې ولې څه شي دې کړي وه په دقیق نه چې لکه ته بار به یې او موبایل به له سره یې چېرته خبرې به کوې یا دغه ولې مین سوې په مینتوب یې ولې نو اصل کې غلطي زما به دې وه چې هغه به دغې بیا نه و خفه خو هغه وایي چې خپل تعلیم به دې نه پرېښودو بس په دقې خبره اوس هغسې مینه ورسره لرې که یو بل څه بېزاره یاست رښتیا به وایه زه بالکل لرم او ما خو تاسو ته ووایي دا د پرسنل خبرې دي زما واده چې و هغه ډېر په سمپل طریقه و په هغې کې زما یو ماما و یو د جنۍ تره و الان کې زما د والد صاحب د کزن لور وه او په منځ کې د هغو لنډه خبر دښمني وه نه هغو راکوله او نه دې غوښته لنډه خبره ده نو بیا چې کله واده و یو پکې زما ماما و او یو د جنۍ تره و بس لکه ورام راغله او شپږ ورځې تقریبا شپږ اووه ورځې پس یې زه د کور نه بهر کړی وم دا یي دا خبرې به کېږي دا هر څه ته به غاړه ږدي ورام را نه وه داسې ساده هېڅ پکې نه وشي دا ما ووته اوس ورام په لار کې د زړه د بړاس اوس ولې وباسو هر څه پاتې هماغه سندره اوس ووته وه چې د عشق وخت کې ډېره ویله که نه او ته چې کله مین وي هغه ټیم موږ لکه موږ غواړو ګوره یو څه انسان په ژوند کې کړي دا یو کهاني نه څوک چاته خپل کهاني بیانوي دا موږ ټول تا ته متوجه یو ته به د خیر خپل کهاني موږ ته بیانوې څه حساب و څه کتاب و څنګه مین شولې دا دې ویل چې ولې مین شوې زړګیه دا دې نه ویل دا کهاني خو څوک دلته نه وایي خو دا خو د مینې کهاني ده او دا خو خبر نه ده مطلب دا خو ډېره د شپږ اوو کالو قصه ده خو 2016 کې زما د اف ایس سی نه پس زه کراچۍ ته بي ایس این دپاره لاړم میډیکل سټوډنټ وم زه او هلته کې زما له تره د لیکور و کراچۍ کې زما دا تره چې کېږي مطلب زما د پلار کزن زه هاسټل کې پاتې کېدم خو هغه خپل کور ته بوتلم چې هغه خپل کور ته بوتلم بس هلته د کیلې په پټو خویدم نو بیا به نه تلم هم خو ما تقریبا 3 میاشتې تېرې کړې وې په 3 میاشتو کې دا ټوله قصه شوې وه بس بیا چې رالم نو هغه زوړ انسان نه وم که نه بیا څه در باندې سوي وه داسې څه چینجینګ په تا کې راغی څه بدلون راغی ډېره بلا یې بیا دا خو زما د زندګۍ دا کتاب را کولاو کړی دی دلته والله کې ما د خندا هم ډېره زیاته راوستې ده په خدای دې یقین نه خانده ما موږ سیرې تپوسونه درڅه کوو لکه داسې څه چینجینګ په تا کې راغلی چې ته واپس ولاړې چې ته هغه نه وې بل څوک ولې څه سوي وله الله دې چینجینګ دا و چې لنډه خبره چې په هغې جنۍ پسې چې کوم دی رشتې به ډېرې زیاتې راتلې زه چې هلته وم کراچۍ کې چې وم نو ما په هغې وجې نه تعلیم پرېښودو چې لکه دا خارو چې دی زما د لاسونه لاړه نه شي نو بیا د هغې وجې نه بیا دا قصه ورانه شوله چې زه لاړم ما ته کور کې انکار وکړو چې انکار یې وکړو یو پیر پکې الله دې معافي کوي ګولۍ مولۍ مې هم خوړلې وې توبه خدای زمارې توبه ودرېږه نه
چې ګولۍ دې خوړلې وي استغفر الله زارو دا که دې چې شکول خودکشي دې کول په خدای دې یقین شته برومالکس او ډوز ګولۍ مې یو یوه پلته مې دواړه خوړلې وي. بیا څه در باندې وسو بېهوشي وهوشي نه در باندې بیا خو یو 8 ورځې په اوش کې نه وم په کیجوالټۍ کې راله دغه پروت وم دغه صفایي را معده یې راله واش کړي وه. الله ته خو تر خودکشۍ هم رسېدلی خو کامیاب سوې کامیاب خو شوم الحمدلله یو بچوړګی مې شته ماشاءالله الحمدلله. ماشاءالله شکر ده بس مسکان د ملګري منتظر ناست دي ملنګ به څه ووایي ورته اوس او استاد نه به څه واورو دا زهیر وفا نه کوم تاسې یو هم غږ نه کوئ او د دې خبرو نه قلار شي مسکان په لایف کې دا پرسنل خبرې خو دا معنا نه لري دا خبرې پای ملنګ استاد تاسو ټوله کیسه اورو ورځه په د خیره وای چې وفا صاحب راغلی وروره زه یې واورم تا نه زما تر اوسه کښېنه زه یې اورم چور خو نه ده ته یې وکړه 2 دانې وکړه خیر ده چې مسکان لږ خوشحال شي وفا صاحب هغه ته چې رضو باید مسکان نه وینه مسکان داسې فی بس د پټان مووي فلم دلته خلاص کړ زه پوه شوم بیخي ورپسې لګیا و دي دغه پسې دومره انټرویو ورنه وکړي چې بیخي لکه د کارونه پوښتنه وکړه واو زه به هم د دې نه یو ورځ انټرویو لرم بیا انشاءالله او انشاءالله خو دغه سپینې بیا السلام علیکم دوا خو دې څه په قرآن نه رپېږي ما کتل